د افغان پوځ هغه پیلوټ کیسه چې چورلکۍ له هیواده د ایستلو پر ځای طالبانو ته وسپارله. سلام، وخت په خیر. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ. افغان پیلوټ محمد ادریس مومند وایي ځینې خلک ښایي رانه خوښ نه وي، فکرونه ښایي مختلف وي، خو زه هغوی ته وایم چې هیواد د مور په څیر دی او خیانت باید ورسره ونه شي. مومند د هغه محدود شمېر افغان پوځي پیلوټانو له ډلې دی چې امریکا کې اوږده موده روزنه لیدلې ده. خو کله چې تیر کال طالبان کابل ته ننوتل او دغه خپلو متحدانو ته شا کړه، الوتکه یې ځان سره کلي ته بوتله او حال طالبانو ته وسپارله. ادریس مومند بي بي سي ته ویلي چې هغه شتمني چې د افغانستان اړوندېدله وساتم، اوس چې پر دې هر څه یو کال اوړي هغه خپله کیسه کوي. مومند په 2009 کال کې د افغانستان پوځ کې داخل شو او 4 کاله یې د امریکا ویست پوینټ پوځي اکاډمي کې زده کړې وکړې. هغه لومړی د افغانستان لویدیځ کې په هرات ولایت کې ګمارل شوی و او وروسته یې 11 چورلکې به یې الوځولې. 2 کاله وروسته یې نور پرمختګ هم وکړ. ښاغلی مومند وایي د 2018 کال پای کې د ځوانانو پیلوټانو یو کوچنۍ ډله چې د هوایي ځواک نوې ټکنالوژي لوستې وه د بلاک هاک چورلکو پیلوټۍ ته غوره شوه. تر هغې راوروسته مې بلاک هاک الوځولې. دا بلاک هاک الوتکې د ترانسپورټي او اکمالاتي اهدافو لپاره کارېدلې. کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2020 کال د سپټمبر د 9 بریدونو د 2 لسیزو پوره کېدو سره له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو اعلان کاوه، نو ښاغلی مومند مزار شریف ښار کې و. جولای کې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو تاریخ د اګست 11 ته مخکې او رالاند شو. امریکا او متحدانو یې د افغان پوځ په روزنه او تجهیز میلیارډونه ډالر لګولي وو او هیله یې درلوده چې دا ځواکونه به د دوی تر وتلو وروسته هم د طالبانو پرمختګونو مخه ډپ کړی شي. خو دا هیله یوازې هیله پاتې شوه. افغان پوځ په ډیره چټکۍ کنټرول وبایله. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.